کالم پاسا بسم اللہ کڑنو بیا قلم کار پتا اشعار شروع کوینا وزما په هغه سلام وایانو څوک چې په دین باندې خپل سر قربان وینا یا زما په هغه چا سلام دینو څوک چې دراب د ویرش پیشو ګروینا زما په هغه ځوان سلام دینو چې د نن وینا یې پزړه کې جوش کوینا وای هغه ابي تکرم سلام نو د نیمش پیچ کوي رب ته فریادنا وای چې پسونه تو برابر وینو زپه هغه کانو وایم سلامونه و قرآن کتاب چې چاپ منګل کلک نیولې ده مراد په درینو د فالا مندلې ده مراد په درینو د فلا مندلې ده و قرآن کتاب چې چاپ منګل کلک نیولې ده مراد په درینو د فلا مندلې ده مراد په درینو د فلا مندلې ده وای انسان رافته تو باګر شوی کمر غیر اخل بیا بوکړه ارمنونا وای د عالمانو قدر وکړنو الله به وکړي پتا باندې رحمتنا وای زګر کړي قدر د سرو سپینو وای زما پسړه کې بد علم وی قدرنا سوک بکور پریگ دی سوک پمالا زبد خپل علم سرا کبر تزمان وای راشا په علم زل پتن کړنو ورپس اول وز شروع کړه سفرنا وای د هر مجلس لا اثر وینو د قرآنی مجلس عجیب وی اثرنا وای علم کوا علم رڼا دوی پتا خيستا بوي هر ځای کې محفلنا وای عبد الله رب ته جړې کنو ورته وګد کړه په دعا کې خپل سنا ونو می په دنیا او په اخر کټلې ستوري دا سبا غوند دې پاس خطلې دې ستوري دا سبا غوند دې پاس خطلې دې وای وای نو می په دنیا او په اخر کټلې ستوري دا سبا غوند دې پاس خطلې وای وای ستوري دا سبا غوند دې پاس خطلې دې وای خلق په هر سحر سوایلو زمل ګرتیا پد غریبو خلق کړما وای د دې توحید په فرمایش کې نو په عصمت الله جارر زوایم خپل شیرونه وای توحید الله عجز انسان دی وای په مونږ ګران دې ډیر خستا خلق لرینا وای د ضیاء الله خدا اوسېږي د کلا کلا په چکر هلته ورزنا وای د ضیاء الله مخلص عالم دینو بغیر درا کې د قران کوي درسنا وای بغیر درا کې دی امام دینو ډېر تر خورش ول په دې کلی کې خیرونه وای
زکا گلون دا اشعار پرشندما وای دسیا والله بگر دراکنو لکا گلاب چې په یو شړ میدان کې وینا کلا چې توحید سبحان آباد تتلې دے سپرلې دسرو گلونو پکې مالی دلې دے سپرلې دسرو گلونو پکې مالی دلې دے وای وای کلا چې توحید سبحان آباد تتلې دے سپرلې دسرو گلونو پکې مالی دلې دے سپرلې دسرو گلونو پکې مالی دلې دے وای کسو قرآن کې پوها غواړي وای بیا دې د خلق خپل ځان ورا سوینا وای توحید الله چې چرته لړ شنو هر دس پر لشي خزان کډاون غړینا وای په ملاکه چې داخل شي وای بیر د رضا شمړ وشوي سړ ګلنا وای په ملاکن کې غټي ګل شنو راته ښکاریږي چې توحید برتا رازنا وای دلوي وړو کې سکا خوخ دینو دا دلا سچا تنشت زاررنا وای تقریر ګرم په اخلاص وینو ټول مقتدیان ورته په غور دی غوګنا و د بجلی ګر بیان خوخ دینو اور پمینه د سلمان خلینتنا وای چې عبد الله میدان ورشنو ورلا کوي د مل مستیا د زړه پمینا و ډېر د مل ما دوس خپل چې سوق ورغلې ده وای کړه یې صفات د چې ډېر خغلې ده کړه یې صفات د چې ډېر خغلې ده وای وای ډېر د مل ما دوس خپل چې سوق ورغلې ده کړه یې صفات د چې ډېر خغلې وای 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 کړه یې صفات د چې ډېر خغلې ده کړه یې صفات د چې ډېر خغلې ده دا خپل مصری په आवाज نه د ډیر ګران محترم رور عصمت الله جرار او مولانا رفیع الله مخلص او شاعر دی ډیر محترم عبد الله مایدنی او ریکارډینګ رفیع الله مخلص سټوډیو منګل میلا والسلام